سلامونه، مینه او درنښت ټولو اوریدونکو ته. هیله لرم ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او دغه کانال سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو سره شریک کړئ ترڅو نور ښکلي داستانونه تاسو ته خپور کړم. په دې کانال کې هم پښتو ریښتیني داستانونه او هم په دری داستانهای واقعي نشر کیږي. نننی داستان له دې ځای څخه پیل کیږي. ټول ماته بد قدم وایي، 2 ځلې کونډه شوې یم. موږ 10 خویندې ورونه یو. پلار مې غریب کار و، ریکشا یې درلوده. ماشومتوب خو په خوشحالي کې تیر شو. ګرچې پلار مې بې سواد و مګر خپل اولادونو باندې تحصیل وکړه. کله چې زه 6م صنف ته ورسېدم پلار مې زه یو مدرسه کې شامل کړم. تر 12م صنف ما 10 سپارې د قرآن پاک حفظ وکړل. کله چې 12م صنف ته ورسېدم پلار مور مې زه کوزده کړم. زه یو هلک ته ورکړم، هغه هلک په ترکیه کې و. کورنۍ زموږ وطن کې. د هلک نوم رفیع و. کله چې نامزاده شومه د رفیع مور ماته جامې راوړ، یو دانه موبایل هم راوړل چې هغه موبایل کې ما رفیع سره خبرې کول. رفیع ماته ویل چې زه درځم وطن ته. همدغه خبرې خپل پلار ته هم کړی و مګر د رفیع پلار اجازه نه ورکړی چې ته مه راځه، اوس ترکیه کې پاتې شه، د واده پیسې وګټه بیا راشه. مګر رفیع د پلار خبره نه و منلی، راغی وطن ته. کله چې راغی 2 ورځې وروسته موږ کره هم راغی. زه د رفیع سره کله کله بازار ته تلمه. 2-3 ځلې لاړمه او زیاتر وخت په موبایل کې مو خبرې کول. یو ورځ راته زنګ ووهه، ویل نن شپه زه تا ته زنګ نشم وهلی، زه خپل ملګري کره میلمه یمه. فرهاد زموږ همسایه هم ده او زما د ماشومتوب ملګری هم ده. ماسې چې کوو ما هم ځواب کوو. ماخوستن شو. ماخوستن کې یو ماسه چې راغی نیمو ټول مکمل نه و. ما ورته زنګ ووهه، هغه هم راته جواب راکړه چې ما ولیده شور ماشور و. ما ورنه پوښتنه وکړه چې څه خبر ده. رفیع ویل دا هغه دوی کچه خلک دي، اول خلک غواړي بیا وروسته ورسره جنګ کوي. ما قطع نه کړل موبایل. شور ماشور زیات شو. کله چې شور ماشور زیات شو زه لاړم خپل پلار ته. ما خپل پلار ته ویل پلاره رفیع جنګ کوي. هغه ویل چیرته؟ ما ورته ویل چې همسایه کره تللی، همسایه فرهاد نومیږي. پلار مې د رفیع پلار ته زنګ ووهه. رفیع پلار تلیفون یې جګ نه کړ، سایلنټ کې ایښی و. پلار مې د رفیع ورور ته زنګ ووهه او هغه ته ویل چې ورور دې جنګ کوي، ته ځه زه هم درځم. پلار مې لاړ. کله چې پلار مې لاړ هلته فرهاد او 3 نور انډیوالانې په رفیع باندې حمله کړی. فرهاد په چاقو باندې رفیع ویشتلی چې زخمی شوی. نور انډیوالانې هغه یې په موټر کې اچولی چې شفاخانې ته بوځي. شفاخانې ته نارسیده په لاره کې رفیع مړ شوی. کله چې زما پلار او ورونه یې لاړ ولید رفیع مړ و. رفیع کور ته راوسته او زما پلار ما پسې زموږ کور ته راغی. کله چې پلار مې راغی زه پوه شومه چې رفیع مړ شوی. زه مور مې او پلار مې لاړو رفیع دوی کره. کله چې هلته دننه شوم د رفیع خویندې ما ته ویل تا په خپل لونډه باندې رفیع دې مړ کړ.
زه حیرانه پاتې وم چې دا دوی څه وایي. هغوی ټول شکمن سوی وو چې ما حتما کوم یار درلوده. ما په خپل یار باندې رفیع وژلی. خو کله چې د رفیع جنازه یې وایسته زه هم ووتلم، خپل کور ته راغلم. بیا زما تلیفون پولیس او محکمه چک کړی، کتلی چې زما په موبایل کې داسې ثبوت نشته چې ما چاته ویلی. وروسته له هغه زه بېګناه ثابته شوم او د رفیع د کورنۍ هم نور غلی شو. وروسته له هغه زما خسر او پلار مشوره وکړه. رفیع یو ورور درلود چې سم زلمی هم نه و، د 11 کالو و. زه یې هغه ته په نکاح کړمه. ښه هلک و. کله چې نکاح او واده مو وکړه زه لاړم د سمې کور ته. سمې یو ټکسي درلود، کار یې کول، زموږ روزګار مخکې تلل ښه و. ما کره یو زوی پیدا شو. وروسته له هغه 2 لورانې را کره پیدا شوې. ماشومان مې زر زر پیدا کېده. په 15 کاله د واده کې 3 ماشومان مې پیدا شو. په همدې وخت کې طالبان کابل یې ونیو. کله چې کابل سقوط شو ما هېڅکله کابل نه و لیدلی. ما سمې ته ویل چې ما کابل ته په چکر بوزه. سمې ویل سمه ده. ما د کابل لپاره تیاری وکړه، نوي جامې مې واخیسته. هماغه خپل ټکسي کې راغلو کابل ته. کله چې کابل ته ورسېدو اوله شپه خپل ورور کره لاړم، د سمې خور کره. هلته مو شپه سبا کړه. سبا ته د سمې یو ملګری موږ یې میلمانه کړو. هغوی کره لاړو. مازدیګر له هغوی له کور څخه ووتلو، بیرته کابل ته راتلو چې په موږ باندې په لاره کې ماخوستن شو. هغه وخت طالبان کابل یې نوی نیولی و، هر چیرې چک پاینټ به و. یو چک پاینټ ته ورسېدو چې طالب اشاره وکړه، سمې ونه دروو. موټر سرعت یې زیات و، تر څو سلوک او بریک یې لګاوه. له چک پاینټ څخه لږ څه تېر شو. دلته طالب په سمې باندې ډز وکړ. یو مرمۍ ډز وکړ چې هغه مرمۍ د سمې په بډوډه یې ولګېده او د سمې سر لاړ په شترنګ. موټر ودرېده. کله چې موټر ودرېده زه کته شولم. سمې مې ولیده چې وینه له بډوډې څخه کته ځي. چیغه مې ووهه او په ژړا شوم. طالب ولید چې ما سړی مړ که یا زخمی شو رانه وتښتېده. زه په سړک کې مې چیغه وهه چې یو موټر راغی او ما سره یې مرسته وکړه. سمې په موټر کې واچوو او لاړو کابل ته. زه کابل کې بلده نه ومه. ما په لاره کې خپل لیوره ته زنګ ووهه، د سمې ورور ته، چې داسې ورور دې ولګېده، زخمي ده. هغه په کابل کې و. سمې یو شخصي شفاخانې ته بوتله. کله چې هلته لاړو شخصي شفاخانه ویل مونږه نه نیسو دا مریض، تاسې دولتي شفاخانې ته لاړ شئ. سمې دولتي شفاخانې ته بوتله. لا شفاخانې ته رسېدلی نه و، سمې په لاره کې مړ شو. وروسته له هغه ورور او خیر راغی او سمې په موټر کې واچوو او لاړو وطن ته. هلته چې لاړو خویندې مورې ډېر بد حال کول. هغوی ته هم سخت و، ځکه په 15 کاله کې 2 زلمي له لاسه ورکړه. ډېر سخت و. د هغوی له زړه څخه زه راتلمه. هغوی ما ته ډېر به پیغورونه کول، ما ته به بد قدم ویل، مګر ما تېرول په ځان باندې. زه سمې دوی کره پاتې شوم. کله چې د سمې 40 تېر شو مور یې راته ویل یلدا جانې اوس ته پلار کره دې لاړه شه، ته کونډه یې،
دلته لیورونو ته دې نامحرمه یې. ما ویل دغه زما کور ده، زه چیرې لاړه شمه؟ ما ته یې ویل ته دلته نشې پاتې کېدی. وروسته له هغه لاړم خپل پلار و مور کره. سمې یو ټکسي درلود چې هغه ټکسي یې ورور واخیسته، ویل زه کار کوم او پیسې یې تا ته درکوم چې ته ماشومانو ته خرڅ واخلې. هغه ټکسي یې واخیست، خرڅ که او ورور یې وتښتېده، ایران ته لاړ. اوس زه هېڅ شی نه لرم، 3 اولاد او خپله په پلار باندې بوج یم. پلار مې هم غریب کار ده، رکشا چلوي، نشي کولی چې ټول کورنۍ بسیا کړي. زه په بدبختي کې ژوند کومه. له ټولو نه دا چې هر څوک ما ویني وایي بد قدم ده. یو ورځ زما د ماما ښځه زما مور ته وایي یو سیخ په اور کېږده، ښه سره شي او وروسته له هغه د یلدا په پښه باندې کېږده. مور مې ویل ولې؟ ویل چې دغه بد قدمه ده، قدم یې واوړي. داسې خرافاتي خلک هم موږ لرو. تقدیر او قسمت د الله له طرفه وي، نه په پښه کې. دغه و زما د ژوند کیسه. ګرانو اوریدونکو، تاسو دغه کانال سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو سره شریک کړئ. تر بل داستان تاسې په پاک او مهربان رب سپارم.